حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دومره ډیره زیاته مینه محترمو چې یو ځل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خاطر علی خپل ملګری ورسره و. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي تاسو به چې کوم د نن زمونږ روټۍ خو تاسو دعوت در کومه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورسره روان شو. دا صحابي ورپسې شاته روان دی او دغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قدمونه مبارک شماري. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغه نه تپوس کوي وی عثمان قدمونه ولې شماري؟ هغه ورته وایي ای د الله رسوله زه قدمونه شمارم چې تاسو زما کور ته څومره قدمونه اخلئ چې زه د هر یو قدم په عوض کې یو غلام آزاد کړم. نو دا محترمو د هغوی چې کوم د مینه و د خپل پیغمبر سره ځکه خو ورته الله جل شانه په دنیا کې دومره انعامات ورکړي دي، په دنیا کې ورته د جنت بشارت ورکړي دي، د جنت زیری ورته ورکړي دي، په دنیا کې ورته الله جل شانه زمکه اسمان او دریابونه د هغوی مسخر کړي وو، د هغوی تابع کړي وو. محترمو هغه د یو څو صحابه کرامو په وجه چې کله هغوی ځنګل ته راغلل د ځنګل نه ټول ازمري چې کوم دی هغه ووتل او ځنګلي صحابه کرامو ته خالي کو. دا ولې محترمو ځکه چې هغوی به د خپل محبوب د خپل پیغمبر کلکه اتباع کوله، د خپل پیغمبر سره به یې مینه کوله. محترمو